پاکستان ظلم اوس نړۍ ته واضح شو. نړیوالو نه منله چې دغه پښتون مظلوم ده او ظلم ورسره کیږي. خو اوس د پاکستان ظالم حکومت خیر نشته. امریکا د پښتنو په هکله څه ویلې؟ ډیر زبردست خبر ده، تر اخره یې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوله نو درسره ضروري لایک کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پامپیو د پښتون ژغورنې غورځنګ په تړاو د پاکستان له لوري د شویو ظلمونو پرده اوچته کړه. د بشر د حقونو د صورتحال په تړاو د سټیټ ډپارټمنټ یا بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم خلاف ګامونو ته دوام ورکړی و او په تیر 2019 کال کې په پاکستان کې د خلکو د ناقانونه ورکېدو، وژل کېدو او نیونې لړۍ دوام درلود. دا خبرې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري په هغه راپور کې ذکر شوي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون چهارشنبې خپور کړ. راپور کاږي د پاکستان په اړه وایي په 2019 کې هیواد په غیر قانوني توګه او په بې دریغه ډول د خلکو د نیونو د امنیتي ادارو له لوري د خلکو په غیر قانوني توګه د وژل کېدو، په زور د خلکو بې درکه کېدل، په خلکو تشدد او د ولس په شخصي ازادۍ او د بیان او د مطبوعاتي په ازادۍ د ګواښلو غوندې مسلو سره مخامخ و. د امریکا متحده ایالاتو راپور وایي چې په پاکستان کې د ویبپاڼو بندول، په ژورنالیستانو بندیزونه لګول، له خلکو د انټرنیټ ازادۍ اخیستل، پر مذهبي ازادیو محدودیتونه لګول، د لویو غونډو او سیاسي حرکتونو مخنیوی کول او په حکومت کې پراخ اداري فساد لوی ننګونې دي. راپور وایي چې که څه هم 2019 کال کې ترهګرۍ په پاکستان کې لګوه، خو د کورنۍ او بهرنیو تنظیمونو له لوري د بې قانوني کلتور ته وده ورکړل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا تازه خپور شوی راپور وایي چې پاکستاني حکومتي چارواکي بې دریغه ناقانونه وژنې کړي دي او ګڼ مامورین یې په ناقانونه وژنو کې ککړ وو. په دغه راپور کې چې مایک پامپیو وړاندې کړ، د جنوبي پښتونخوا په بوري یا لورلایي سیمه کې د شهید ارمان لوڼې د شهادت یادونه هم شوې ده. د سټیټ ډپارټمنټ په خپل راپور کې کاږي چې په لورلایي کې د پی ټی ایم مشر عبدالقیوم اتمانخیل د ارمان لوڼې د وژل کېدو په سر د پولیس خلاف عریضه وکړه، خو دوی میاشتې وروسته پی ټی ایم ته وویل چې عبدالقیوم باندې تشدد شوی و او د سړک پر غاړه په زخمی حالت کې موندل شوی و. پی ټی ایم د عبدالقیوم د پیښې خلاف احتجاج هم وکړ. سټیټ ډپارټمنټ وایي چې د استخباراتي ادارو، پولیسو او امنیتي ادارو ځینې چارواکو ځینې قیدیان په داسې حالاتو کې بندي ساتلي وو چې هغوی د چا سره اړیکه نشوه نیولی او درک یې هم چاته نه و معلوم. دغه کسانو ته میسینګ پرنس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یې داور راخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بری حقوقو د کمیسیونونو له قوله وایي چې امنیتي ادارو د پښتنو، سیندیانو او بلوڅو خلکو د حقونو دپاره کارکوونکي بې درکه کړي او یا یې نیولي دي. د سټیټ ډپارټمنټ راپور د 2019 کال د مۍ میاشتې خړ قمر پیښې ته په اشارې سره وایي چې د پوځ ویان قمر جاوید باجو ویلي وه چې نور د پی ټی ایم وخت ختم دی او هغه و چې په خړ قمر کې 14 ولسي وګړي وژل شول. د مایک پامپیو له لوري خپور شوی دا راپور زیاتوي چې که څه هم هغه وخت پاکستان ویل چې احتجاج کوونکي پر امنیتي پوستو برید کړی و، خو وروسته دا موضوع سرچپه راښکاره شوه او عیني شاهدان وویل چې برید احتجاجیانو نه بلکې د پاکستان د پوځ لوري شوی و. داسې ښکاري چې اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ موضوع نړیواله شوه او نور نو پاکستانی پوځ او استخبارات په اساني سره د محکومو پښتون خواته روان لاس نشي اچولی. په دغه راپور کې د نورو هیوادونو په تړاو هم یادونه شوې، خو موږ یوازې د پښتنو دوسیه راخیستې ده. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره حتما لایک کړئ او خپل نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.